تور کارغه په جلدی سره خپل کور ته راشي او ښځه ډېره زیاته ووهي. وای وای زه خو مړه شومه، ما ظالم خاوند نه بچ کې. وای وای منحوسي ووایه تا کور چت بغیر پیسو نه څنګه جوړ کو؟ آیا هغه مستري ستا پلار و، ستا نیکه و؟ او چې کله زه تا نه پیسې وغواړم نو بیا وای ما سره نشته. نو داسې تور کارغه په نشه کې خپله ښځه ډېره زیاته ووهي. نو بیا ګل خان په ژړا مینا چړیا کور ته لاړ شي. آنټي زما ماما پاپا نه بچ کا، پاپا خو زما ماما ډېره زیاته ووهله. ماما ته په جلدي سره لاړه شه، شانو آنټي ژړا اوازونه خو دلته هم راځي. ګړیه لورې ته دروازه بند کا، زه اوس زر راځم. بیا مینا چړیا ګل خان سره هغوی کور ته لاړه شي او هلته کارغه نه شانو بچ کی. شانو خو مینا چړیا شاته پټه شي. وای وای زه خو مړه شومه، زما وزر خو مات دی. مینا چړیا تا خو زه بچ کړم، کني نن خو زه تور کارغه مړ کولم. کارغه وروره خپلې ښځې سره څوک داسې ظلم نه کوي، ته خو ډېر ظالم یې، تا خو شانو وزر مات کړی دی. دی منحوسي ته ما ویلي وو چې سهار به ماته پیسې ضرور راکوي، خو دا خو ماته سهار یوه روپۍ هم نه راکوي. تور کارغه دا ته څنګه خبرې کوي؟ اول ته پیسې وګټه او شانو لی ورکه، نو بیا به تا ته شانو پیسې درکي. مینا چړیا په دې خبرې سره تور کارغه څه جواب نه وي او هغه کور نه لاړ شي. چړیا خورې زما پنخو مات شوی دی، ما هسپتال ته بوځه. بیا مینا چړیا شانو ډاکټر ته بوځي. ډاکټر شانو وزر ته پټي وکي. شانو خو الوته نه شوه او د کور ټول کارونه به ګل خان کولو. ګل خانه بچې دی کې یو چمچ مالګه واچوه، نو داسې ګل خان ترکاري وکي. بیا تور کارغه سره الو هم راشي. په کور کې څومره لوښي دي هغه ستا وي. ارې رور جانه ته زما کور لوښي ولې وړې؟ ځکه چې ستا خاوند ما نه پیسې قرض کړې وې، اوس خو دې سره پیسې نشته. نه نه رور جانه که ته زمونږ لوښي یوسې نو بیا به مونږ خوراک سکي کوو. بس ما ته پیسې راکې زه لوښي نه وړم. الو څنګه هم لوښي راخیستو، نو ګل خان مینا چړیا ځان سره کور ته راولي. ودرېږه الو رور جانه تا څومره پیسې دي؟ 6,000. زما 6,000 روپۍ قرض دی. بیا مینا چړیا الو ته 6,000 روپۍ ورکي. الو د هغه ځای نه لاړ شي او تور کارغه خپلې کمرې کې سملي. مینا چړیا چې زما وزر ټیک شي زه بیا کار شروع کوم، نو بیا به خپلې پیسې درکم. هیڅ خبره نه دی چې کله تا سره پیسې پیدا شي نو بیا یې راکه. نو داسې مینا چړیا شانو مدد وکي. بیا څو ورځې تیرې شي. ماما څو ورځې
ورځې وشوې ګل خان خو د سکول ته نه راځي زه اوس ترې تپوس کوم بیا ګوړیا ګل خان ته لاړه شي ګل خانه څو ورځې وشوې ته سکول ته ولې نه راځې ما باندې یو کال پیس پاتې دی د دې وجې نه زما نوم یې کټ کو ګوړیا لورې بس ګل خان خو سکول پرېښودلو ځکه چې ما سره خو دومره روپۍ نشته چې سکول فیس کې ورکم بیا ګوړیا واپس خپل کور ته راشي او هلته مما ته ټوله خبره وکړي شانو داسې غلطي ونه کړي خپل زوی باندې سکول ووایه چې دا سکول ووایي یقینا دینه به ډاکټر یا انجینیر ضرور جوړیږي او تاسو یې وویل خو مونږ غریبانان یو ما سره سکول فیس پیسې نشته شانو خورې دا پیسې واخله سکول فیس څومره پاتې وي هغه جمع که او کله هم تا سره پیسې نه وي نو بیا ماته وایه آنټي زما تا سره واده دی زه به ضرور انجینیر جوړیږم بیا ګل خان سکول ته روان شي او ډیر محنت شروع کی نو داسې بیا څو کاله تیر شي ګل خان نه خو انجینیر جوړ شي او هغوی ډیر مالدار هم شي ماما زما انجینیر توپ خو ټولې دنیا کې مشهور شو هغې خوشحالۍ کې د میټۍ واخله ګل خانه بچې اول میټۍ حق د مینا چړیا دی ځکه چې تا ته کمیابي مینا چړیا د وجې میلاو شوه بیا هغوی مینا چړیا کور ته لاړ شي او هلته مینا چړیا ته میټۍ ورکي ګل خانه بچې خوشحاله اوسي الله دې نور هم کامیاب کا نو بس داسې بیا هغوی په ډېرې خوشحالۍ سره خپل ژوند کولو ګلونه ماشومانو د کهاني په دې ځای ختمه شوه د دې کهانۍ را روان پټ موږ په بله ویډیو ورکوو او که ویډیو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او مخکې شیر کړئ